د عالمي تاریخ نه داسې معلومیږي چې په پخواني قومونو یا پخواني مذهبونو کې ډېر کم داسې خلک تیر شوي وو چې هغوی د الله تعالی د وجود نه انکار کوو. په هغې کې لکه بد مت راځي، د دې هندوانو یو فرقه د جن مت ورته وایي، دا هغه خلک چې دوی د الله تعالی د وجود نه انکار کوو. نورو په عمومي سطح باندې خلکو که هغه مشرکینو، حتی تر فرعون پورې، فرعون، حامان، قارون چې د دې ملت ټولو نه ګناهګار ترین خلک دي، هغوی هم د الله تعالی د وجود نه انکار نه کوو. الحاد څنګه شروع شوی دی؟ په دې درېیمې صدۍ کې، عیسوي صدۍ کې چې کله په دې یورپ کې عوامو کې د عیسیت ډېر زیات خور شو او مقبول و، نو په دې وخت کې د یورپ بادشاه چې کوم هغه وخت کې قسطنطین په نوم باندې هغه هم عیسیت قبول کړ. چې کله قسطنطین عیسیت قبول کړ نو عوامو سره یا د کلیسا سره حکومتي طاقت هم یو ځای شو. په دې وخت کې په عوامو کې د ارسطو او د افلاطون نظریات ډېر زیات مقبول و، نو د عوامو د مقبولیت د وجې نه کلیسا راولګېدله دغه نظریات هم په د عیسايي مذهب کې شامل کړل. وخت تېرېدلو سره به د کلیسا په رویه کې شدت راته، پادریانو به د خپلو خواهشاتو دپاره عوامو باندې سخت حکمونه تطبیقول، عوامو سره سختي کول شروع کړل. دا عوام به هم ورځ تر ورځه د دې مذهب نه لږ لږ متنفره کېدل او لږ لږ به زړه تورن کېدل او بېلېدل به. خو بیا هم ډېر زیاته غټه سطح باندې چا څه حرکت نشو کولی، ځکه چې چا به لږ غونتې د کلیسا په خلاف حرکت وکړه هغه بیا راسن قتل کوه. په نوي علومو، په نوي تحقیقاتو پابندي وه. د دې باوجود هم په یورپ کې بعضې داسې خلک پیدا شول چې هغوی نوي علومو طرف ته یو قدم واخیسته، ساینسي تحقیقات، فلسفه، نظریات. په دې تحقیقاتو کې هغوی نوی قدم واخیسته. په هغې کې یو جاردینو برونو په نامه باندې و چې کوم مشران و، ګلیلیو په نامه باندې و، جوهانس کلپر په نامه باندې و، او دغسې لیونارډ ډاونسي په نامه باندې و. دا هغه خلک و چې دوی ابتدا په یورپ کې د ساینس او د فکر او د تحقیقاتو وکړله. مذهب چې کله دا وکته چې دغسې نوي محققین پیدا شوي دي، د دې نوي محققینو ټولو نه غټ اقدام اول دا و چې دوی د ارسطو او د افلاطون هغه نظریات ټول رد کړل کوم چې پخواني وو، د هغوی فکر او فلسفه ټوله رد کړله. نو کلیسا دغه رد دی په مذهب باندې تنقید وګاڼه. نو کلیسا راولګېدله د دوی خلاف، په ځای د دې چې عقلي، نقلي، ساینسي دلایل استعمال کړي، نو د دوی په خلاف خپل حکومتي طاقت استعمال کړه. عدالتونه د احتساب قایم کړل. هغه خلک چې هغوی به بیا د نوي نظریاتو ول او هغه به محکمې ته راوسته او راسن به قتل کو. په دې کې لکه جاردینو برونو چې کوم و دی محکمې ته راوسته او په ده باندې چې دغه ثابته شوله چې دی محقق دی او نوي فکر او نوي فلسفه لري، نو دی ژوندی اورته واچو. خو خلکو کې لا د الحاد ابتدا نه وه شوې. چې کله عوامو دا وکتل چې یاره دا پادریان دا په دې خلکو باندې ظلمونه کوي، دا کلیسا د خپلو مفاداتو دپاره هر کار کوي، نو دا خلک ورځ تر ورځه نور هم د دې مذهب نه بېلېدل او د فکر او د ساینس او محققینو طرف ته به نږدې کېدل. نتیجه دا راووتله چې خلک مکمل د الله تعالی نه، خلک مکمل د اسماني خالق نه، خلک مکمل د مذهب نه انکاري شول. چېرې مذهب خو نشته، دا مذهب خو چې دا خو دوی د خپل ځان لپاره استعمالوي. په دې وخت کې دوه تحریکونه نور هم وچلېدل، د رنسانس او ریفارمیشن په نوم باندې. د هغه تحریکونو چې دوی د عوام په ذهن کې دا خبرې واچولې چې یاره کلیسا د خپلو مفاداتو دپاره هر کار کوي او اصل شی ساینس دی، تحقیقات دي، نظریات دي، فلسفه ده، باید چې موږ تاسو په دې باندې سوچ وکړو. چې کله عیسایانو دا خبره وکتله، نو په دې عیسایانو کې بعضې داسې خلک وو چې هغوی به ځان ته ښه خلک ویلې لږه او تقواداره به ځان حسابو. نو په دې کې د مارټن لوتر په قیادت کې څه عیسایان د دې کمزورو بد اخلاقه عیسایانو نه رابیل شول او یو تحریک یې بېل جوړ کړو چې پروټسټنټ تحریک په نامه باندې یادیږي. مارټن لوتر خپله دا هم جرمني و او اوسه پورې په جرمني کې پروټسټنټ شته دی. دا چې کوم باقایه پاتې شول هغې به ځان ته رومن کیتولک ویلې او اوسنی پاپ بینډکټ چې کوم دی هغه هم رومن کیتولک دی. وخت تېرېدلو سره په 1911 کې یو بل ساینسدان چې ځان ته محقق ویلې د ډیوډ هیوم په نوم باندې هغه را پیدا شو. هغه ویل چې الله تعالی شته دی، کائنات هغه جوړ کړي دي، خو نور څه ضرورت نه لري چې انسانانو ته څه هدایت ورکړي او انسانیت د الله تعالی په احکاماتو لاړ شي. نو دې وخت کې د ډایزم یعنې د الحاد یوه شعبه ده، د هغې بنیاد یې کېښوسته. وخت تېرېدلو سره 18مې صدۍ ته خبر راورسېدله
په دې وخت کې بعضې خلک داسې پیدا شول چې هغوی وویل یاره دا مذهب دې هم وي، مذهب دې هم وي، ځکه چې که اوس فرض کړه ټول عوام د دې مذهب نه انکار کوي، نو چونکې عیسایانو هم یو څه نه څه قوت شته دی، نو هغوی به زموږ په خلاف راپاڅېږي او یو افراطفري به شروع شي. نو دوی داسې کار وکړه د ملحدینو کې بعضې خلکو هغه ویل چې دا مذهب هم شته دی، خو دا به د کلیسا پورې محدود وي، نه به په حکومت کې څه کار لري، نه به د عوامو په رهن سهن او په طور طریقو مړي ژوندي کې څه کار لري، او بس صرف کلیسا پورې محدود وي. څوک چې کلیسا ته ځي عبادت دې کوي بیرته یې راوځي، مذهب دې عمل ته پرېږدي. او دا هغه اولنی قدم او بنیاد و چې د سیکولریزم کېښودلی شو، د دې وخت نه سیکولریزم شروع شوی. نو معلومه دا شوله چې د سیکولریزم بنیاد دا ملحدینو ایښی دی او دا الحاد د وجې نه ایښودلی شوی دی. وخت تېرېدلو سره د عوامو په ذهنونو کې، د عوامو په زندګۍ کې ډېر قسمه مشکلات او مسایلو، چونکې عوامو مذهب هم پرېښی و، الله تعالی هم پرېښی، نو د دوی طور طریقې، سزاګانې، عدالتونه، قوانین، حکومتي قوانین، دې ته ضرورت و، اقتصاد ته، دې ټولو شیانو ته ضرورت و. نو په دې ملحدینو کې بعضې خلک چې د اینجلز په نوم باندې، د مارکس په نوم باندې، د سمیت په نوم باندې، دغه لکه د الفراید په نوم باندې دغه خلک را پیدا شول او د الحاد دا کمی هم پوره کړ. په 1809 کې یو بل مفکر او ساینسدان د چارلس ډارون په نوم باندې راغی. د عوامو په ذهن کې دا آخري سوال و چې د انسان بیا څنګه پیدا شوی چې الله تعالی نه ده پیدا کړی. نو هغه دا نظریه عوامو کې خوره کړله د ایولوشن، ارتقا په نوم باندې، چې یاره دا انسان په خپله پیدا شوی دی او دا چا نه ده پیدا کړی، دا سپیشیز و. بیا د خیره سره دې نه بعد چینجی شو او بیا دا شو، بیا دا شو، بیا شادوګک شو، چمبینزي شو، د هغې نه پس انسان جوړ شو. د ده دا تحقیقات چې کوم و دا 26 کاله و، خو دا په حقایقو باندې بنا نه و. اوسنی ساینس چې کوم دی هغه ټول د ایولوشن، د ارتقا نظریه رد کوي. وجه دا ده اوسني ساینس یو 2-3 سوالات داسې د ایولوشن او د ارتقا والا نه د هغې جوابات طلب کړي دي چې ارتقا والا سره څه جواب نشته دی. په هغې کې یو دا دی چې که فرض که د شادو نه انسان جوړ شوی، نو دا شادو بیا ولې پاتې کېدله؟ په کار دا دی چې د ټولو شادوګانو نه انسانان جوړ شوی وي، بس خبره ختمه. دویمه دا که د ډي ان اے چرته د انسان او د شادو 2% سره فرق لري، یعنې د انسان چې کومه ډي ان اے ده هغه 100% ده او د شادو 98% دغه د انسان ډي ان اے سره تعلق لري. نو دا 2% ډي ان اے ولې دومره ده چې بیا د انسان او د شادو په منځ کې دومره واضحه فرق د هغه په عاداتو، طور طریقو کې، شکل کې. دریم سوال بیا د ساینس کوي، اوسنی ساینس، چې دا ډي ان اے ولې 100 پورې نه پوره کېږي د انسان او د شادو، چې دا کمې شادوګانې په دنیا کې پاتې دا هم انسانان شي. بیا په 19مې صدۍ کې د بیګ بینګ تیوري منځته راغله چې دا اول یوه نقطه وه، د انفجار وکړه او دا ټول چې د کائنات د هغې نه جوړ شو. تر 1980 پورې 1980 پورې د الحاد په مغرب کې مکمل په عروج باندې و او اسلامي ممالکو ته هم لږ لږ راغلی و. اسلامي ممالکو ته د الحاد لږ لږ نظریات راغلي و. ان په 18مې صدۍ کې هم څه لږ لږ غونتې اشارې محسوس شوي په بعضې اسلامي ممالکو کې. د دې د وجې نه بعضې علماو لږ یو څه نه څه یو څو په شمار کتابونه د الحاد خلاف لیکلی شوي وو. خو بیا چې کله په 1980 کې تاجران او دغه نورې لارې حساب کتاب دا د اسلامي ممالکو او د مغربي ممالکو خپلو کې سره زیات شول، نو علماو په دې باندې بیا کتابونه ولیکل او خلکو د اسلام مغرب طرف ته د وړلو کوشش وکړو علماو او مسلمانانو. چې کله د مغرب عوامو ملحدینو دغه اسلام او د دې د حقانیت، انسانانو ته عزت ورکول، انسانانو باندې رحم، دغسې د انسان په زندگی کې سهولت، احترام او ډېر داسې فواید یې وکتل، د غربت خاتمه، ښځو حقوق، چې دا ډېر شیونه کله هم د ملحدینو یا دغه عوامو د مغرب وکته، نو ډېر زیات متاثره شول او په دې خبره باندې پوه شول چې یاره هغه آسماني مذهب چې کوم و عیسیانو هغه صحیح و، خو عیسیانو او پادریانو د خپلو مفاداتو دپاره چې د هغه مذهب استعمالو. نو ډېر تعداد باندې خلک اسلام ته راواوښتل او د هغه وخت چې الحاد بلکل ځای په ځای ودرېده. د 1980 نه دې خوا ته الحاد بیرته په کمېدلو باندې شو. تر نن تاریخه پورې الحاد ډېر زیات راټیټ شوی دی او نور هم چې دی ښکته روان دی. او دا هغه وخت چې په دې وخت کې علمي ملحدین ختم وو، بیا نوي نظریات د الحاد نه راتلل. چا به د الله تعالی په عدم موجودیت څه دلیل نشو لیکلی او نه به یې شو ویلی، ځکه چې زموږ علماو هغوی ته جوابونه ورکړي وو. په هر یو موضوع باندې په لسګونو کتابونه ورته ولیکل. خپله ساینس نن
نن وخت کې ساينس خپله په دې باندې چې دی ډاکټر ایل سیلور په نوم باندې یو ډاکټر دی د امریکا او هغه د سپاینل کارټ د انسان د ملا دا تیر چې کوم دی د دې ډاکټر دی هغه وایي چې ما ته څونه اندازه لګېږي کتاب یې لیکلی دی د هیومن آر ناٹ فرام دس ارث هغه ویلی دی و چې ما ته څومره اندازه کېږي د دې انسان د ملا د مرضونو نه د انسان د دې ځمکې نه دی او نه انسان دلته په خپله پیدا شوی دی بله خبره زه تاسو ته وکړم د ساینس مشاهدات او تحقیقات دا ګورې حتمي نه دي او نه ساینس دا کولی شي چې د الله تعالی وجود او عدم وجودیت دا د خپلو تحقیقاتو او د شواهدو په ذریعه باندې ثابت کړي په دنیا کې داسې ډېر شی نه دی چې ساینس تر اوسه پورې نشي ثابتولی په هغې کې تاسو وګورئ لکه اوس مثال په طور باندې سټون هینګ شو په لندن کې چې کوم دی یا دغه د احرام مصر چې کوم دی دا درې غټې غونډیګانې چې کوم دي دا د فرعون په وخت کې جوړې شوي دي نن ساينس په دې باندې تحقیق کوي 13 کلونو نه په دې باندې تحقیق روان دی 13 کلونو نه په دې باندې تحقیق روان دی چې دا څنګه جوړ شوی دی ځکه چې په دې کې 25 لکه تیږې لګېدلې دي او یوه تیږه پکې بعضې پکې چې دی 2000 کیلو ده بعضې پکې 10,000 کیلو ده بعضې پکې 12,000 کیلو ده دوی اوس تحقیقات کوي چې دا تیږې د دې ځمکې نه د بره سره پورې څنګه خېجولی شوي دي 13 کلونو نه د انسان یو جوړ شوي غونډۍ یا د انسان یو جوړ شوي عجوبي جواب او شواهد او تحقیقات دوی نشي پیدا کولی او په هغې باندې تحقیق کوي دوی او دوی دا نشي معلومولی چې دا څنګه جوړ کړی دی نو ساینس دا څنګه خبره کوي بیا چې د کائنات نه باندې انچ شم نشته دی موږ الحمدلله مسلمانان یو زموږ د الله تعالی په وجود او په خالق کېدلو باندې پوره یقین دی زموږ د الله تعالی په رازق کېدلو او مالک چې دا کائنات الله تعالی جوړ کړی په دې باندې پوره یقین دی ضرورت نه لرو د ساینس تحقیقاتو ته لکه څنګه چې موږ یو ډاکټر ته لاړ شو د ډاکټر د علمیت نه موږ نه یو خبر چېرې ډاکټر به په مکتب کې او په فاکولته او په کالج او په یونیورسټۍ کې به هغه څنګه سبق ویلی تکړه دی نه دی تکړه نه موږ په هغه باندې یقین وکړو د هغه په عقل او په علمیت باندې غایبانه یقین وکړو او هغه ته ټول ځان حواله کړو بیا چې راته ډاکټر که یو بوتل دوا یې راکړه که 2 ګولۍ راکړې که 3 ګولۍ راکړې موږ هغه ګولۍ هم نه پېژنو غایبانه موږ په هغې باندې یقین کوو هغه استعمالو